اوس دا یاد ساته کنه چې کارت مونږ راغو نو د کارت کې په لاول نمبر په دې خبره ځان پوهو چې په دې کې استعمال شي څه دي. صحیح شو. په دې کې اوس ګوره مثال په تور باندې دا کم ارک چې تاسو ښکاري کنه یو خدای استعمال شوی دی، یو دا یو بل دویم ارک استعمال شوی. دا دویم ارک چې کوم استعمال شوی دی کنه دا دوباره به جوړ شوی نه، دا صرف کاپی شوی دی. صحیح ده. او بیا به کې ایڈجسټمنټ وړو کې کړه غټ کړه بس دې طرف ته دا لیکل دي نو ټیکسټ باکس پکې استعمال شوی دی. دا چې کوم ریکټینګل یا د ښکاري کنه دا ریکټینګل دا راوند ریکټینګل دی او روټیشن یې کړی دی. او دا کوم چې تاسو د کارت د شکل ښکاري نو دغه د کارت د شکل نه دی، دا هم راوند ریکټینګل دی. او په دې کې دنه چې کوم سامان لګېدلی هغې ته ویل کېږي پیټرن. نو دا به کېږي څنګه نو دې اسانه طریقه ده. اوس ټولز به تاسو درځي که زه کوم دا به تاسو له خوند درکوي، که ټولز تاسو نه درځي او زه کوم نو مطلب به تاسو بوج کېږي. دا بوج کېږي ځکه که نه چې یو خو تاسو باندې به دا چې ټولز به یادو بیا به دغه ټولز باندې کار کوو او دا به کېږي څنګه بس خبره ختم. نو د هر یو تاسو ته ما ټول جدا جدا کړه. ښه لول نمبر دا پیج نه دا به ځان ته څه کوم لینډسکیپ پیګم. لینډسکیپ مطلب دې ته ویل کېږي چې دا پلن پلن شي د دې لیپټاپ د سکرین ته ګورئ چې پروت شي هوریزنټلی. نو دلته به لاړ شم اورینټیشن به ووهم او لینډسکیپ به ووایم دا به دې شي که نه. اوس که مونږ کار کوو نو مطلب دا پیج به مونږ ته ښکلی غټي دا بیا نه خوځېږي چل به کوو د دروغ وایي که نه زه شکر دی ما یې که دروغ وایي نو چې بیا ته صحیح کړي. صحیح شو جی. دغه کارت به اوس مونږ جوړو. اوس دا په کوم ځای کې راشئ مونږ ته پته نشته. اوس راځئ راوند ریکټینګل مې راواغستو. راوند ریکټینګل مې راواغست که نه صحیح شو. راوند ریکټینګل راواغستو دی وایي جی او ته وایې نه. اوس دا مونږ راوند ته څنګه بدلوو بیا دوباره د سره ځو دروغ صحیح دی. ته چېرته جبه ورېړه کړې ځکه بیا ته خفه کېږې کوم ځای ته لاړ شم اوس صحیح شوه. دا ټولز خلک دې لپاره زده کوي. یو سړی غلط شي نو دوباره تنو کار به نه کوو چې بیا د سره دا بیا کمول او سیوا کول. صحیح شوه. د دې زیړ نشان نه دا وشو. دې کې بیا دننه چې کم کلر دی دغه کلر یو کلر دی یو پیټرن دی. نو دې کې به موږ پیټرن څنګه چو نن سبق دا دی. نو اوس به موږ څه کوو رایټ به کلیک کوو په دغې شیپ باندې لاندې لیکلی فارمیټ شیپ دا به کلیک کوو. نو دې کې چې کوم شی کولاویږي د دې مقصد زموږ سره کسټم دی. کسټم څه ته وایي؟ کسټم ګاډي نه دي کسټم چور. اوس کسټم چور ګاډي څه ته وایي؟ د غلا ګاډي. صحیح شوه. کسټم چې کم کار ته په خپله کېږه نه په خپله چې ته یې داسې دا کسټم دی. او کم کار چې دوی کوي که نه هغه کسټم نه دی، هغه خو مطلب د دو په انډر کې دی که نه. کسټم هغې ته ویلی کېږي که زه څه وغواړم هغه به کېږي. زمونږ نه هارډ کر به دو خپل کار نه کوي لکه. نو اوس په دې ځای کې لاندې لیکلی دی سالډ کلر. سالډ خو الریډي موږ دغه کړي دي که نه په دې ځای کې فیل کلر دی او دې سر ته وایي فیل. نو دلته کې فیل لیکلی که نه نو دلته کې راځه سالډ کلر ته چې ته کم کلر په دې کې ځان ته اچې واچوه. خو زما خو د کلر کار نه دی، نوی کار څه دی زمونږ پیټرن. نو لاندې یې کړی پیټرن فیل او په دې ځای کې پیټرن شته په دې کې پیټرن سره خبره شي نه نو نوی نه شو. نو اوس او دلته کې پیکچر جو پیکچر هلته کې شته او ټیکسچر جو ټیکسچر هم شته. نو دا زوړ کار دی که نه. اوس نوي کار دی سر پیټرن. اوس په دې پیټرن کې زموږ سره که خیال وکړي داسې پیټرن خو هم څه نشته خو مطلب طریقه کار یې زده کوئ. ښه صرف طریقه کار چې پیټرن مطلب څنګه جوړه کېږي دا ډېر اهم کار دی په کار راځي ډېر زیات. صحیح ده. دا پیټرن دې نه ځانه یو خوښ ته چې کوم دې خوښېږي ځان هغه دې نه کې وکړه. پیټرن له کلر وکړې دې ځای کې نه پیټرن له کلر ورکړه. تور شو که نه دا بند کړه. هله شابه دا بند کړه. هلو خوش وئ. و دې ځای کې زموږ سره چې کوم کار دی که نه دا د پیټرن کار و ما داسې ته ولګوه. ما به کې دغه پیټرن ځانه استعمال کو خبره ختم. صحیح شوه. دغه ما وکړو دې له کلر د دې ځای کې نه ورکولی کېږي. شاته چې کوم سپینوالی دغې له کلر ورکوي د دې ځای کې نه ورکولی کېږي بیکګراؤنډ کلر. ښه داسې صحیح شو که نه دا د ځای کې دا د پیټرن کار دی. په دې کې اوس کوم شی استعمال شوی دا خو زموږ سره نشته که نه. نو مطلب دا دی دې ځای کې نه ما تاسو ته صرف پیټرن وښو ما دا پیټرن ولګو بس دغه کار دی. اوس هو دا شی چې جوړېږي نو دا به انشاءالله مونږ بیا د خیره په بل ځای کې راغو په کور ډرا کې. صحیح ده. خو په دې کې اصل چې کوم کار دی هغې لازم د ارکونه جوړول به څنګه کېږي. نو د ارکونو جوړولو طریقه څه ده؟ یو ریکټینګل داسې راواخلئ او داسې به یې ډرا کوئ.
چې ډرا شو پدې کې بیا ځکه ګریډینټ باجو ګریډینټ نو رائټ په کلیک واخلئ فارمیټ شیپ ته ولاړ شئ ګریډینټ دا به ورکړئ نو پدې ګریډینټ کې دا شی کولاو شو پدې کې اوس موږ څه کوو پریسیټس مطلب څه دي پریسیټس دا تیار پراته دي دلته کې چې کلیک دغه تیار راغی کرانه کوي او دا مطلب دا تیار څه زمون کار نشته مزه خپل لغو نو خپل ته ګورئ لاندې لیکل ټایپ نو دا ټایپ څه شي د ګریډینټ یو خپل قسمونه دي صحیح شو صورتونه دي او دا کې ډایرکشن نو ډایرکشن به تاسو په خپل ټول پته لګي لاول دا چې ډیلیټ کوئ دا د کلرونو لپاره استعماليږي دا شزونه دا چې ډیلیټ کوئ دا کلیک کوئ او دا به کټ کوئ کراس کټ بیا کراس کټ صحیح شو دوه سی یو تاسو ما ویل ګریډینټ ویل کیږي یو نه چې سی وای نو هغه دوه کې دي شي او د دوه کمی دي نشي کله اوس ته کټ کې کنه د به دماغ کار نه کوي دا خو ګریډینټ اور زبرس کلر مولدي چې نور کو مطلب هغه څه کلر دی داسې دا کلر مولور راغی کنه بیا به دې سي زړ بخن غوږی کلر دی نو دا یو مګ دې زړ بخن غوږی کلر کو ګورو دی دې شو کنه شو اوس په دې منس کې به بیا مطلب دار یو قسم لا کلر به استعمال شي وی دي کنه دې نو په دې منس کې یو دې کلیک کوي ډبل کنه یا سنگل نو په دې باندې بل د قشن د کلر د جوړی کته مثال په تو سرور کې په منس کې به سور راشي کته په منس کې ولدي سور کې زړ ورشي نو زړواله دلته نږدې شو کنه شو اوس په دلته کې دوباره یو پیر کلیک واخله بیا دلته کې راشه بیا واپس دغه کلر نه دغه دا ولا ورګه نو ګوره ګریډینټ جوړ شو که جوړ نه شو صحیح شو دا ټول نغټ ګران کار پدې کې دا دی ها دا ګریډینټ جوړول دا جوړ شو بس نو ګدي نو اوس دا ګریډینټ جوړ شو څنګه چې موږ وی آوټلاین نن کا نو دلته کې بمتلو او نن به وو کنه دغه شان دي دا نن کول دی لاین کلر او لاین سټایل نو لاین کلر ته جوړ شي نو آوټلاین کې دي کنه ختم صحیح شو جی اوس په دا کرب جوړو دا دوه ګران کار دی نو بس جوړیږي ها ایډیټ پوینټ نو اخلي په ایډیټ پوینټ کې ګوره د دې سي دی یعنی خدای یو چې دی کنه دا یو د څه توشیه غونډه نو دا پوینټ په دې سره اخلي دلته بیره نږدې کوي یعنی او د دې دا پوینټ نه دی دا به سره هم تک شان دي نږدې وی سي لاړو په دې پوینټ په کلیک کوي او دا پوینټ بل کوټه خوش کې دي سي اور پړسو دي سي یعنی راغی او دا پوینټ نه دا وسی مو دي سي برابر کوي د قشام اوس دې کې دا پوینټ نه دا به کلیک کوي او د دې د هینډل شریف نه دا به دن نه کوي صحیح شو دن شو د دې د هینډل شریف په هم وردن نه کوي جو اقا ار کی جوړ شو که جوړ نه شو اوس په لګړي برکتی کول غواړي کنه برکتی کول مطلب زوم کول زومي کوي دا پوینټ نه دی دا د سلک نږدې کوي جو مطلب هغه نړیواله وګړي شي خبره ختم لګان کارو کنه صحیح شو شاته کلر بدلون خاوسو دا هم تاسو ته پیټرن خو اوس په لږه فارمیټ شیپ ته فارمیټ شیپ کې به موږ سکو موږ به دې شو کو چې لاړ بشو ګریډینټ او ګریډینټ لپاره چې ګریډینټ مطلب د تور لپاره توري جو مطلب یې سم نه مطلب بیا نه کوي کنه نو اس په دې ټیم کې چې کم کلر موږ په دې کې جوړ کړه دی کنه نو هغه او دا بل کلر میچینګ وشو مطلب دا وسم سره نه کوي نو په دې کې بسو کو لاول نمبر خو بدلته کې مونږه یو بل لاخ لوس کار شو کنه صحیح شو جی نو په دې کې وسم ځان خپل کلر جوړو دا باندې استعمالو ها دا مکم کفان نه راوي دا کټ کې صحیح شو دا کلر می چینج کو زما خپل بس اسی سټایل مې بس دا تور مې څه کوم او پته نه لګي خو دې خیر کوي صحیح شو جی پدې کې بمس کې می وایټ کلر ورکو داسې سیلور ټایپ باندې جوړي کنه جوړيږي خو اته کې زم سره دا بل سټایل سیلور دی نو دا سیلور کوي نه ښه دا به سمونږ سره ګوري اپ وایټ طرف ته بوزو کنه چې بیا مطلب موږ سره فون کوي او په دې ځکه اوس دا ماته سید د ګریډینګ طریقو خوله چې ګریډینګ بسنګ رغيږي نو کار خو پاتې دی کنه دا به دې سټیپ وایز خېما به د ان شاء الله اساني دا جوړ شو د کارت دغه طریقه وشوږي و دا لپاسنه دا یو دا بسنګ کې نو دې د بار خلول د ساده د دې دا د سر ترغله دونه فاصله د دې فاصله کم ده کنه نو دا ګور دي کې بل سي ایرو کې نه دي دې سره باندې دې خراشه راغی د دقه نه کنټرول وی یا کنټرول ونی سو سي دې سي راوکاګه درا کاغل نو بس دې کنه بیا بسوږي پدې کې بس دقه یو کار وکي کنه چې اوس په لګوډي اډجستمنت وږي اډجستمنت دا کنه د دې سي دې ینه او د دې سي نه ده کنه نو ګور لسنګ چې موږ لاول دغه دې سي راکاګل او خو اوس په موږ رائټ کلیک کو ایډیټ پوینټ ته ولر شو دا پوینټ به دې خورا نږدې وي د قشن نږدې شو دا پوینټ به سي واپس دې خو راوځ غلو او دې شو نو و دې ځکه کې بس دي دا پوینټ لګوډي دې سي بهر تلک وباسه غټ پشي
او دا زموږ سره دغه طریقه شو کنه. اوس په دې کې مونږ څه کوو داسې د ارک په ښکلی برابرو صحیح کوو وایي. دلته کې ګوره ایډیټ پوینټ ته به لاړ شي، دا پوینټ نه دی دا یو، دا به اوس لږ خوس کې داسې راوباسي. صحیح شو راودېستو نو دې کې به داسې ارک جوړ شي. که داسې دننه کښې نو بیا دا دنګ چت ښکاري بدل نو دلته کې اوس ګورئ ښکلی برابر شو. ایډجسټمنټ به کې ګورې به دې ځای کې ته به کې هم ګورې چې مطلب داسې ایکولیټي برابري. او دې ځای کې دا هم چک کړه، دا پسې لږ مطلب داسې کې، او دلته به کې راشه دا ځای کې لږ خوس کې مطلب دننه کا داسې. صحیح شو نو داسې په دې طریقو باندې مطلب دا ایکولیټي به برابر ساتي. داسې هغه ټولز زده کول تاسو کړي دي خو استعمالول دي نو او وروسته بیا په خپله تاسو به فکسینګ کولی شئ، هغه کې څه ګران کار نشته. فارمیټ شیپ ته به لاړ شي، ګریډینټ کې صرف کلر بدل کړه، ښه تک تور سپین، او په دې کې بیا داسې تک تور او په دې منځ کې ولهم سپین والی راغله که نه. اوس دې بره سره ته راشه دا تک تور خو نه دی که نه، اپ وایټ ټایپ غوندې کې دی که نه داسې دا ووهه. صحیح نه شو لاندې ویښ کې سپینوالی سیوا دی نه جو هلته کې تک سپین کا، او په دې سایډونو کې دا یو نه دا اپ وایټ کا داسې. صحیح شو نو شاته بیکګراؤنډ کلر هم اپ وایټ دی که نه نو لږوټې به دا مونږ سپینوالی ته نږدې وي نه داسې. دا ګریډنس شو جوړ شو. صحیح ده. دې نه علاوه به دې کې بل سره دا به څنګه جوړېږي نو لول د دې دا کلر بالکل سیمپل کوو، ښه مطلب یو کلر ولا ډایرکټ شا دې ځای نه خوښوو داسې بس دا کلر هم صحیح ده. دا شی به کې څنګه استعمال راوند ریکټینګل لاخله جوړېږي خو په څه باندې په شیپ باندې، ښه او شیپ چې پرېږدي بیا به دې نه بل څه شی جوړېږي. اوس سکویر شو نه راوند سکویر. صحیح ده خپل نوم ولګېږي. اوس دې نه بس په څه وکړي دا به روټیټ کې شیفټ په دې نیولی شیفټ روټیټ شو که نه، آؤټلاین به پکې سپین کې او دننه کلر به یې ختم کې آؤټلاین سپین شو. اوس کنټرول او دا سره شیفټ په دې نیولی وړوکی که نو چې وړوکی شي که نه په دې کې به بیا دقه یو ارک غوندې کې جوړ شي. دا به مونږ څنګه مثال په طور باندې راغو نو د دې د رغولو طریقه هم بالکل سمپل ده چې دا مطلب دا ایډیټ پوینټ درځي چې هېڅ پکې نشته. دا اوس لږ ډبلو، ښه دا لږ ډبل دي که نه نو آؤټلاین ته لاړ شه، ویټ کې لږ ډبل والی ډبل شو که نه شو. اوس دې خو راوله په دقه ځای باندې داسې کېږده په دې ځای کې اوس دا داسې دا کراس غوندې کې چې دی دا به څنګه جوړ دی نو په دې کې خو تیار هم پراته دي دلته کې ګوره، ښه دا هم دی دا څه دی بلاک ایرو خو خوند دا نه کوي، خوند دا کوي چې ته خپل لغ کې ښه خپل مه راواغې باندې لږ ټایم لګي سیمپل کار به وکړو. بلاک ایرو به راواخلې داسې به جوړ کړي. صحیح شو نن سره دا بیسټ دی. صحیح ده خپل چې تر هغې ما ته پته راځي دماغ شل باران به بیا کار نه کوي. دا به کې هغه غټوالی دی، ښه د به دې ځای کې کېږده وایټ کلر به له دې آؤټلاین له ورکړي که نه نو دا خو اصل کې اوس دې کې دننه کلر هم دی نو دننه کلر به له هم وایټ کړي بیا هغه شی دې جوړ شو. صحیح شو وشو چې اوس د دې کې ته وایې چې یاره ما دا داسې نه ده پکار لکه لوک ښه نه راځي. صحیح شو اوس په دې خو پوه شوې که نه داسې بلاک ایرو مې راغسته. اوس که ته داسې لکه مطلب دا دی چې یو قسم له هوبهو داسې شی به کې وګورې نو هم به میلاو شي لکه دې خو ډېر زیات سیوا نه دي شیپ صورت نشته پکې. نو یو طریقه درته ښیمه کورنۍ طریقه، ښه راوبخلې د دقې د دې نه به داسې کاپي واخلې څه به واخلې کنټرول ونیسه کاپي ته واخله دا به وړوکی کېږي شیپ ونیسي وړوکی دی وړوکی شو که نه شو. دا راوخله په دغه ځای کېږده دغه شان کېښودی شو کنټرول سی کنټرول وي به والې او دې له به څه کلر وکړي کوم چې د بیکګراؤنډ کلر دی داسې کلر دی که نه دی او آؤټلاین هم د بیکګراؤنډ کلر کې وشو که نه. و دې ځای کې به ته څه وکړې سلیکشن را به شي او په دې ځای کې به دا اوس داسې په دې ځای کې برابر کړي داسې ایډیټ پوینټ نه دي ایډیټ پوینټ نه واخله او په ایډیټ پوینټ کې بس مطلب داسې کټي کې دې د جوګاړس طریقه وایي. صحیح نه صحیح شو دا چې بیا ته خوځې نو دا به جدا جدا نه خوځې دا بیا ته څه کې ګروپ پې کې او د دې کې زموږ صرف د دې کټ کېدو نو دا طریقه نه ده یو دا طریقه ده یو به کې بله سمپل طریقه دا ده که نه چې ته لاړ شه ریکټینګل راواخله
रेक्टेंगल او په دې سر دي دغه سر به دي ډرا شو کنه او دې له بدقه کلون نور کې کم چې دی آوټلاین او دی او ایډیټ پوینټ لاړ شه په ایډیټ پوینټ کې سیده د هغه ځای پورې وکړه چې کم ځای پورې ته کټ کول کې دي سي نه بس ته نو ګوره چې دا پته نه لګي چې دا جوړ شو که څه شو صحیح ده دا ځوانه چې کلیک کړي نو شپ پونی سي دا ځوانه کلیک کا او مطلب دا بیا لګټ کته را کو زوالي سي مطلب برابرۍ کا ګروپ ته ولاړ شي ګروپ په کې نو مطلب دا چې وسو خوځنه چې دا خرابېږي نه یو ځای شي لاندې لیکلي کړي ټیکس باکس پر اخلي سلیکشن مطلب بشان دی ډرا کی ډرا کول بشان او لیکل دی برانډ نو شفت نیول یا ټول کیپټل لینو د کیپټل لپاره ماته د کم ځای کې کار کړو صحیح شو کنټرول ا به وਹੀ لړ بشي سنټنس کې به اپر وਹੀ بولډ به کې دا فونټ نه دی د دې فونټ دلته کې ډیر شي دی ښه دا دی تیار پوتېږي بیا به سو کې وایټ کلر بوله دي چې نو ورکړي او دا بولډ والے دي ختم کا دا پوینټ په خپل بولډ دي کنه نو چې بولډ والے دي ختم دي خپل د دې شیپ دم نه کلر نه دي ټیکس باکس دا به نو فیل کې عادل د آوټلاین به هم نو فیل کې او څه شو هغه غټواله دي چې نه به هټ کې یو چې ټیکس باکس نه برابر کې ځکه لیکل غټ شو ټیکس باکس وړګي ناغه شی شو کنه شو چې پیټرن نشته نو دا کوډرا نشته کنه کوډرا راشي دا وګورئ مو شي صحیح شو دا صرف ما دا نن چې کوم کارو کو فارمیټ شیپ هغه کې مې ته دنه په فیل کې ګریډینټ نو کو او پیټرن یو کو اوس ته پیټرن نو هی نو مطلب بیا دی لوک صحیح نه راوځي ما ځکه هغه ریموو کولر نه وو صحیح ده اوس کې بدی چې مثال په تو سایډ کړ ته بلډ شنو زم چې دا بلیک کلر نه ده دا ډېر مناسب دی دا بیا ساتي چې دی بلیک یو بیا دم بلیک کې دا وي دا هم بلیک کې چې بیک ګراوند سره برابرۍ دم بلیک کا جو مطلب دا چې اوس کا دا سي اصول خپل د دې خلک خبر راوته او د دې شیپ چې کوم ته جوړ کړو دا د بهر راوند د دې آوټلاین بس کې نن به بس جوړ نشو صحیح شو دقه د موږ سره دا ها